د پاکستان کرکټ ټیم تیز او خطرناک پاس ټولر حارث رؤف د شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ ماتول ته بالکل نږدې. آیا حارث رؤف پر شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ مات کی او کنه؟ ملګرو تاسو ته دا معلومه شي چې حارث رؤف د انډیا خلاف په یو ور کې ډیر تیز بالینګ کړو. حارث رؤف چې کوم دی په یو ور کې درې ډیر تیز بالونه کړ چې حارث رؤف اولنې بال په 1.5 سپیډ کې کړو، بل بال په 1.52 سپیډ کې کړو او دریم بال چې کوم دی په 1.50 سپیډ کې کړو. چې انډیا خلاف د داسې تیز بالینګ کول نه بعد چې کوم دی په سوشل میډیا باندې یو ټرند روان دی او زیات د کرکټ مینوال وایي چې حارث رؤف بر شعیب اختر ریکارډ ماتوي. په ټوئیټر باندې حارث رؤف یو مینوال لیکلی چې حارث رؤف د شعیب اختر د تیز بالینګ ریکارډ ماتول ته بالکل نږدې دی. که حارث رؤف نور چې کوم دی پریکټیس وکړو او تیاری وکړه خپل تیز بالینګ باندې مهنت وکړو، حارث رؤف دغه مینوال ویلو چې حارث رؤف کولی شي چې شعیب اختر د تیز بالینګ د ریکارډ مات کړي. تاسو ته دا معلومه شي چې شعیب اختر صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو تیز ترین بالر دی. شعیب اختر په کال 2003 کې په 161.3 سپیډ سره بالینګ کړو چې دا یو ورلد ریکارډ د 20 کال وشو، خو دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم مات نه کو. حارث رؤف تر اوسه پورې د ټول نه کم تیز ترین او فاسټیسټ بالوسټر د هغې سپیډ چې کوم دی 100 او یو کم شپېته دی. حارث رؤف چې کوم دی په اوس وخت کې د دنیا په تیز بالرانو کې حسابېږي. حارث رؤف چې کوم دی په نن سبا وخت کې ډېر تیز بالینګ کوي په 1.5 سپیډ سره 1.55 سپیډ سره. نو تاسو وایئ چې حارث رؤف پر شعیب اختر د تیز بالینګ د ریکارډ مات کړي او کنه؟ 20 کاله وشو چې شعیب اختر د تیز بالینګ د ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم نه دی مات کړی. نو تاسو سره یې څه نظر لرئ چې حارث رؤف پر شعیب اختر د تیز بالینګ د ریکارډ مات کړي او کنه؟ په دې 20 کال کې ډېر تیز ترین بالران رال خو شعیب اختر د 20 کال مخکینی ریکارډ یې مات نه کو. نو آیا حارث رؤف په دې کې کامیاب شي چې شعیب اختر د تیز بالینګ د ورلد ریکارډ به مات کړي؟ نو تاسو راځه په کمنټ سیکشن کې خپل رائے خپل نظر ضروري شیر کړئ چې حارث رؤف پر شعیب اختر د تیز بالینګ د ریکارډ مات کړي او کنه.